حدیث کې راځي چې سړی خخ شي او خلق تی روان شي، مړی خخ کړو خلق تی روان شي، چې تی روان شي نو دا مړی د خلقو د پڼو आवाज اوري، د خلقو د پڼو आवाज اوري او دا مړی आवाज وکي چې کوم خوا لاړی او دا سم چرته پرېښو، نو د مړي وګوره چې په عالم حق کې شو داغه قوت سما خو دومره مضبوطه شوه چې ستا پاس د پڼو आवाज یې واورېده، اکړپار اوري چې خلق رانه واپس شو او زه یې پرېښو، او ستا قوت سما کمزورې ده هغه आवाज وکړو او تا وانه اورېد. تاسو خیال خدای پاک چې چاته قوت سما مضبوطه ورکړي نو هغه داسې ساریه یو صحابي دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې جهاد ته تلو، نو اتیا میله لري جنگیده. اوس حضرت عمر د جمعې ورځ ده په منبر ولاړ دی خطبه وایي، اتیا میله لري سالار د جنگ ویني چې لګیا دی دشمن په چړای کوي او د دوی پوزیشن چې دی ورته غلط دی. نو حضرت عمر په منبر د پاسه आवाज وکړو چې یا ساریه الجبل، صحابه اریان چې ساریه خو جنگ لتلې ده، او حضرت عمر دلته आवाज وکړو چې یا ساریه الجبل، اے ساریه د غره طرف ته شه، چې منځ شو صحابه تاسو کو عمر فاروق نه چې ساریه خو جنگ لتلې ده، نو دا تا په خطبه کې څنګه आवाज وکړو؟ عمر فاروق فرمایل چې ساریه چې راشي بیا ته تاسو کوي، ساریه چې جنگ نه راغی صحابه ته تاسو کو چې جمعه ورځ و او داسې قسم ساریه ورته په خدای قسم د جمعې د منځ ټیم او دشمن را باندې راخاتو او د حضرت عمر आवाज مې واورېدو چې یا ساریه الجبل، اے ساریه د غره طرف ته شه، نو تبه په فتح عمومي چې د غره طرف ته شمنو دشمن را تلاندې شو، زه په د پاتې شم او فتح عزم داو چې قوت تا خدا داد شه. عمر فاروق आवाज اتیا میله کې دا لوډ سپیکر لري که زما आवाज بار خلک بناو، عمر فاروق اتیا میله کې आवाज خلا څکه چې قوت باصره دومره تیز وا چې لاره کې غرونه او دیوالونه او ارسنت نظر اوتو او اتیا میله لري ساریه د جنگ پس سالار ګوريو. عزیزانو عرض مې داو چې په خدای قسم چې په دنیا کې مهنت او کوشش سره اتیا میله کې نظر لګېدل خو بریک ده، اتیا میله کې په دې ځمکه داسې خلق تیر شوي دي چې ناس به په ځمکه او پاس په اسمان کې لیدو به لوح محفوظ، لوح محفوظ د عموم اسمان د پاسه یو ځای دی چې په هغې باندې د ټولې دنیا ریکارډ لیکلی دی، د ټولې دنیا محافظ خانه ده او د هر انسان ریکارډ په هغې لوح باندې لیکلی، ناس به په ځمکه او به کتو لوح محفوظ. دې ځای نه کرورونه میله اسمان لرې دی او بیا د یو اسمان نه بل اسمان پورې، د بل نه بل پورې او بل نه بل پورې او بل نه بل پورې او بل نه بل پورې عربونه او کربونه میله جوړي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه ناس په ځمکه او مراقبه یې چې وکړه نو لوح محفوظ یې ولیده. تاسو ځان نه وینئ